سلام ستړي مشه د نن ورځې لنډو سپورټي خبرونو ته ښه راغلاست. شاهین لوګر لوبډله د محمد اغې ولسوالۍ د فوټبال سیالیو اتله شوه. څو موده وړاندې د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې د 10 لوبډلو ترمنځ فوټبال سیالۍ پیل شوې وي چې تېره ورځ په یوې جذابې پایلوبې پای ته ورسېدې. د دې سیالیو پایلوبې ته شاهین لوګر او اتفاق محمد اغه لوبډلو لاره موندلې وه چې شاهین پکې سیالي لوبډلې ته یو په 3 ماتې ورکړه او اتلولي یې خپله کړه. د پاکستان کرکټ ملي لوبډلې مشر روزونکي ویلي چې دوی اوس هم کولی شي چې استرالیا ته د دوی په خپله خاوره کې ماتې ورکړي. حفیظ وروسته له هغې دا څرګندونې کړې چې پاکستان په لومړۍ ټیسټ لوبه کې له استرالیا په ستر توپیر ماتې وخوړه. ارسنال نور هم په جدول کې خپل ځای ټینګ کړ. د انګلستان فوټبال غوره لیګ په 18مه اونۍ کې ارسنال یو ځل بیا بریا ترلاسه کړه. دغه لوبډلې تېره شپه د ګیبرل او هیرتز د په زړه پورې ګولونو پر مټ برایټون 0 په 2 له ډګره بهر کړه او د 9 نمرو سره د جدول په سر کې پاتې شوه. او وروستی سپورټي خبر مو دا چې زمبابوې د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې هم له ایرلنډه ماتې وخوړه. د زمبابوې کرکټ ملي لوبډلې د ورځنیو سیالیو د لوبلړۍ په وروستۍ لوبه کې له ایرلنډه ماتې وخوړه او ایرلنډ په دې بریا سره وتوانېده چې په لومړي ځل له زمبابوې په خپل کور کې د یو ورځنیو لوبو لوبلړۍ وګټي. د دې سیالیو لومړۍ لوبه د باران له امله بې پایلې شوه او پاتې 2 سیالۍ د ایرلنډ لوبډلې په بریا پای ته ورسېدې.